سلام له خورشید دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. د لغمان په مرکز کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له امله 7 ماشومان ووژل شول او 10 نورې ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغه پیښه تېر مازدیګر نږدې 5 بجې د مهترلام ښار په بسرام سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې دغه ماشومانو یا د مرمۍ ته نږدې لوبې کولې. ویل کېږي د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تر اوسه د سولې مشورتي لویې جرګې په اړه خپل اندېښنې او شکایتونه له ولسمشر غني سره نه دي شریک کړي. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري وایي ولسمشر به له ښاغلي عبدالله سره وګوري او په دې کتنه کې د یادې جرګې په اړه د اندېښنې او شکایتونه واوري او مناسب تصامیم به ونیول شي. د راتلونکو ولسمشرو ټاکنو لپاره د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې تېره ورځ په یوې اعلامیه کې سره دي چې په اساسي قانون کې د راغلې لویه جرګه د پریکړې کولو عالي مرجع او نورې مشورتي جرګې د خلکو د لیدلورو د اخیستو لپاره اغیزمنه لاره بولي، خو زیاتوي چې د سولې په مشورتي جرګه کې له ده سره مشوره نه ده شوې او سره له دې چې په یاده جرګه کې ګډون نه کوي هغه د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم اغیزمنه نه بولي. څه باندې 40 طالبان د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې د افغان کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د غزني د والي ویاند وایي په دغه عملیاتو کې چې له تېرو 40 ساعتونو راهیسې د یادې ولسوالۍ په اټک او لونګ سیمو کې روان دي، څه باندې 230 وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. له دې سره سم د دغه ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلو او نورو چاودونکو توکو یوه لویه زیرمه هم کشف او له منځه وړل شوې ده. په لوګر کې 10 کسان د دولتي او عامه خلکو د ځمکې د غصب په تور ونیول شول. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي دغه کسان تېره ورځ د پل علم ښار له شاوخوا سیمو د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د نوموړي په وینا د یادو کسانو دوسیې له لومړنیو څېړنو وروسته څارنوالۍ ته سپارل شوي دي. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی له احصایې ادارې سره هوکړې ته رسېدلي چې په راتلونکو ټاکنو کې به په آنلاین ډول له بایومټریک دستګاه څخه ګټه پورته کړي او د ټاکنو پایلې به په 2 ورځو کې اعلان شي. د یاد بنسټ مسؤلین وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په جوړښت کې د سمون لپاره کار پیل شوی او د تیرو ټاکنو ننګونې به په راتلونکو ټاکنو کې تکرار نه شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.